یاره زموږ پلار رښتیا ښه خبره کوي، وایي د چا سره چې کومک وکړي دا زړه د سکون کړي که نه خوشحاله یې. کومک ډېر ښه دی یاره. د لاشه دا رکشه دې راکړی مریضان مې لرل د شفاخانې پورې مې وړل. یاره رکشه په مې درکړې وه خو ورور مې ویوړله هغه لږ مخکې که راغلی وي هغه ورور ته به مې نه ورکړې تا به وړي وو مریضان به دې پکې خپل وړي وي. مشکل نشته دا بل چېرته غم وکړم. هلکه رکشه دې ولې ورنه کړه؟ یاره رکشه خو څو ټوکو شیان دی چار چاته یې ورکوي ویوړي سبا ته به چا سره ټکر وکړي بله مسله پېښه شي زر جنجاله ترې پېښېږي زه خپله لار دې وهي په مفت عادت شوي دي. څه خبره مې کوله کومک نو کومک خلکو سره کوه څومره وسه دې رسېږي خلکو سره کومک کوه او ناغېډي پکې مه کوه ځکه خدای پاک درنه راضي کېږي. بیا چا زنګ راوړو. الو جوړ په خیر تکړه 2000 روپۍ دې په کار دي یاره چې لږ مخکې دې ویلي وه اوس مې انداز ته 2000 روپۍ ورکړلې ولا ده ته مې ورکړه همغه جب کې مې همغه روپۍ هغه مې دته ورکړه کاش یو نیم ساعت مخکې دې زنګ وهلی وې دلته به مې نه ورکولې تا ته به مې درکړې وي یار وبخه یاره را سره جب کې وې درکولې مې دته او وبخه یاره د خدای په امان نو کومک